السلام علیکم دوستانو، زه هارون زواک یم او په زواک ټي وي کې تاسو ته هر کله وایم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د دنیا تر ټولو لویو 15 ماشینونو په باره کې په فول ډیټیلز کې معلومات درکوم. نو ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. سبسکرایب کړئ زواک ټي وي او د بیل آیکن هټ کړئ د معلوماتي ویډیوګانو تر ټولو مخکې د کتلو لپاره. لیبرټي 284 دوستانو دا ټرک چې تاسو ګورئ تر 2013 کال پورې د دنیا تر ټولو لوی ټرک وو. خو په 2013 کال کې د ETF کمپنۍ د دې ټرک نه هم ډیر لوی ټرک لانچ کړ او د دې ټرک ریکارډ یې مات کړ. خو بیا هم تاسو ته د دې ټرکونو په باره کې یو څه معلومات درکوم. د دې ټرکونو د جوړولو کارونه په 2004 کال کې د لیبر کمپنۍ لخوا سٹارټ شوي دي او په 2014 کال کې د لیبر کمپنۍ د دې ټرکونو لومړنی ټرک لانچ کړ. کله چې خلکو د دې ټرکونو پیدې وکتلې نو زیاتې لوی ساختماني کمپنۍ د دې ټرک غوښتونکې شوې. نو د دې نه وروسته د دې ټرکونو د تولیداتو سلسله شروع شوه. په دې مانسټر ټرک کې 4000 هارس پاور ډیزل انجن لګېدلی دی چې د ډیرو لویو او درنو ساختماني کارونو لپاره استعمالیږي. د دې ټرک وزن 440 ټنه دی او په یو وخت کې کولی شي 600 ټنه وزن لوډ او انلوډ کړي. مطلب په یو وخت کې کولی شي چې 600 ټنه وزن له یو ځای څخه بل ځای ته په اسانۍ سره انتقال کړي. د لیبر کمپنۍ په اصل کې دا ټرک د اپ روډ کنسټرکشن لپاره لانچ کړي. مطلب په هغه پروژو کې چې عامو ټرکونو ته پکې لاره برابر او هواره نه وي نو دا ټرک د خپلو لویو ټایرونو په مرسته کولی شي چې ډېر په اسانۍ سره او په ډېر لږ وخت کې ساختماني توکي له یو ځای څخه بل ځای ته لوډ او انلوډ کړي. ETF 240 دوستانو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې د لیبر کمپنۍ په 2014 کال کې یو لوی ټرک لانچ کړ. خو په 2013 کال کې د ETF کمپنۍ د دې ټرک په لانچ کولو سره د لیبر کمپنۍ ریکارډ مات کړ. د ETF کمپنۍ په 2013 کال کې د دنیا تر ټولو لوی GN ټرک لانچ کړ او تر اوسه هم د دنیا تر ټولو لوی ټرک دی. مطلب بلې کومې کمپنۍ تر اوسه پورې داسې ټرک نه دی جوړ کړی تر څو د دې ټرک د لویوالي ریکارډ مات کړي. دوستانو نه یوازې دا چې دا ټرک د دنیا تر ټولو لوی ټرک دی بلکې نور هم ډیر ښه او په زړه پورې خصوصیات او سیسټمونه لري او فول اتوماتیک دی. د دې ټرک وزن 800 ټن دی او په یو وخت کې کولی شي چې 200 ټنه وزن ډیر په اسانۍ سره لوډ او انلوډ کړي. د دې ټرک ریپایرینګ هم ډیر اسانه دی. د تیلو مصرف یې د لیبر کمپنۍ د ټرک څخه 25% کم دی. دا ټرک په رښتیا هم ډیر په زړه پورې دی. بیرته هیوج ماشین دوستانو اوس چې تاسو ته د کوم ماشین په باره کې معلومات درکوم هغه د دنیا تر ټولو لوی د کیندلو ماشین دی. د دې ماشین وزن 6000 ټن دی، پراخوالی 55 فوټ دی او اوږدوالی 340 فوټ دی. دا ماشین واقعا چې ډیر لوی ماشین دی. دا ماشین د اول ځل لپاره په 2014 کال کې د ځمکې لاندې د کودایي لپاره استعمال شو چې 2.8 کیلومتره اوږد تونل یې ډېر په اسانۍ سره وکینده او خپل کار یې ډېر په مناسبې طریقې او کامیابۍ سره ترسره کړ. په دې ماشین کې 15000 هارس پاور انجن لګېدلی دی چې تر اوسه پورې هیڅ کوم ماشین د دې ماشین په څېر تیزه او مناسبه کودایي نشي ترسره کولی. دا ماشین په اصل کې د ځمکې لاندې د لارې جوړولو لپاره استعمالیږي. د دې ماشین په اوله برخه کې 280 لوی کټرز لګېدلي دي چې هر ډول کلکه سطحه ماتوي او میده کوي او شا طرف ته یې انتقالوي. دا ماشین واقعا چې ډېر په زړه پورې دی. لیبر P995 ایکسکویټر دوستانو دا ایکسکویټر چې تاسو ګورئ د دنیا تر ټولو لوی ایکسکویټر دی چې سپیشلی په سمندر کې د کار کولو لپاره جوړ شوی دی. دا شانداره او په زړه پورې ماشین د لیبر جرمني کمپنۍ جوړ کړی دی. د دې ماشین اپریټینګ لوډ 380 ټن دی او په ډیرو ژورو ځایونو او اوبو کې د کار کولو وړتیا لري او ډیر په اسانۍ سره کولی شي چې په 15 فوټه ژورو اوبو کې کودایي وکړي. دا ایکسکویټر ماشین د اول ځل لپاره د لیبر کمپنۍ په 2004 کال کې لانچ کړی او تر اوسه پورې ډیر ګټور ثابت شوی دی. په دې ماشین کې 2350 هارس پاور ډیزل انجن لګېدلی دی چې ډېر په اسانۍ سره کولی شي خپل کار ترسره کړي او همدارنګه په دې ماشین کې د ډریور لپاره هم ډېرې اسانتیاوې موجودې دي. مطلب ډریور کولی شي د یو څو بټنو او هینډلز په واسطه په اسانۍ سره دا ماشین کنټرول کړي او د یو مانیټر سکرین په مرسته کولی شي د کودایي په باره کې هر ډول معلومات په خپلو سترګو وګوري. لیبر LB16 ډریلینګ ماشین دوستانو تاسو به حتما په خپل کور کې د اوبو د پمپ د جوړولو لپاره کودایي ترسره کړي وي چې ډېر اوږد او سخت کار دی. دا ماشین چې تاسو ګورئ د ډریلینګ لپاره تر ټولو لوی ماشین دی او کولی شي چې هر ډول ډریلینګ یعنی کودایي ترسره کړي. دا ماشین بالکل د یو ایکسکویټر په څیر دی او هر طرف ته روټیټینګ کولی شي. د دې ماشین اپریټینګ یعنی اداره کول هم ډېر اسان دي او په ډېرې اسانۍ سره کولی شي د یو ټریلر په مرسته یې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړي. د دې ماشین وزن 350 ټن دی او په یو ځل کولی شي 119 فوټه کودایي ترسره کړي. دا ماشین په ډیرو وړو ځایونو کې هم استعمالولی شي. د کنټرول سیستم یې هم ډیر اسانه دی او یو کس کولی شي چې ډیر په اسانۍ سره دا ماشین کنټرول کړي او د نورو ماشینونو په پرتله دا ماشین د ډیر زیات کار کولو وړتیا لري او په ډریلینګ کې ډیر ګټور ثابت شوی دی. دا ماشین واقعا چې ډیر په زړه پورې دی. دوستانو دا د دې ماشینونو په باره کې معلومات چې تاسو ته مو وړاندې کړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او د نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ او د داسې معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل
ZWAK TV سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هټ کړئ ترڅو زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته تر ټولو مخکې درو رسیږي. تر بلې ویډیو پورې مو اجازت غواړم د ځان ډېر خیال ساتئ. د خدای پامان.